الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي د کلاس 10 بایولوژي دا په دې کې یو ټاپک دی سورسز اف میډیسنل ډرګز یعنی هغه دوايانې چې هغه موږ د خپل بیماریانو ښه کولو لپاره موږ استعمالو نو دغه قسم دوايانې چې دی د دې ذرایع څه دي دا د کوم ځای نه جوړیږي نو یاد ساتئ کومې دوايانې چې هغه موږ د بیمارۍ لپاره موږ استعمالو د بیمارۍ ښه کولو لپاره نو د هغې ذرایع چې دي نو هغه موږ د لیوینګ ارګانیزم نه چې دی موږ اخلو نو تاسو ته پته د لیوینګ ارګانیزم زموږ په چاپېرچل کې یا خو یو انسانان دي یا ځناور دي یا بوټي دي او یا زموږ سره مایکرو ارګانیزم دي نو موږ به د هیومن چې دا سایډ ته کړو نو باقي زموږ سره انیمل پلانټ وغیره دا پاتې نو اول به صرف د زو پلانټ راوالما چې بوټي چې دي د بوټي د کم ځای نه موږ میډیسنل ډرګز جوړو د بیماریانو د ښه کولو لپاره او داسې کم پلانټ دي د هغې یو څو اګزامپل دي نو اول زموږ سره پلانټ دی نو په پلانټ کې چې کوم روټس یعنې زیلې دي د هغې نه دوایانې جوړېږي بارک د بوټو چې کوم پټ دی کومه تنه چې دی چې کوم پیړ پټ وي هغې ته بارک وایي د هغې نه جوړېږي سیب دلته کې موږ په دوو معنو کې اخیستی شو یو سیب دا دی چې پلانټ دی پلانټ په باډي کې دننه سیل دی په سیل کې دننه ویکیول دی په ویکیول کې دننه اوبه دي هغې ته موږ سیب وایو بل سیب موږ په دې مینینګ اخیستی شو داسې پلانټ چې د هغې اکسریټري پراډکټس وي لکه د هغې نه جاولې وغیره راوځي نو هغې ته چې دی موږ سیب ټکې استعمالولی شو لیوز د بوټو نه چې کومې پاڼې دي د هغې نه چې دی موږ هم دوایانې جوړو لکه زموږ سره بوټي شوه د شوګر دپاره فلاورز د فلاورز نه هم موږ دوایانې چې دی جوړو این سیډ او داسې تخمونه د هغې نه موږ مختلف قسم دوایانې جوړو او مختلف مقاصد دپاره چې دی بیماریانو ښه کولو دپاره موږ استعمالو اوس اګزامپل دی کوینون دا پخوا په زمانه کې یو دوایي وه دا به استعمالېده د ملیریا د ښه کولو لپاره دا به یې اخیسته د سینچو نه د بوټي نه کلاس 9 بایولوژي باونډي چپټر کې د دې په باره کې ټول معلومات شته په سیکنډ چپټر کې چې کوینون به د ملیریا د ښه کولو لپاره استعمالېده بل زموږ سره اسکاربیک اسید دی دا ډرګ دی یا ورته چې دی موږ ویټامین سی وایو نو دا موږ د لایم جوس نه الو کم لیمبو چې دی د هغې چې کوم جوس دی د هغې نه چې دی ویټامین سی موږ ته ډایرکټ میلاویږي چې کله موږ وخورو یا موږ د اسکاربیک اسید چې دی هغه میلاویږي ټو ټریټ سکروی اینډ گمز بلیډینګ سکروی دی ته وایي زموږ چې کومې جامې دي د هغې نه چې وینې ځي یا درد کوي یا زخم وي نو هغې ته سکروی بیماري ورته وایي یا ورته چې دی موږ گمز بلیډینګ چې دی دا ورته وایو د هغې نه علاوه زموږ سره یو بل ډرګ دی ډیجیټالیز ورته وایي ټو کنټرول هارټ بیټ از ایکسټریکټډ فرام پاکس کلو دا پاکس کلو چې دی دا یو فلاور دی د تلیلو په شاني لري سور رنګي دا زموږ سره زهریله هم کېدی شي او په دې کې بغیر زهریله چې دی هغه هم زموږ سره وي د هغې نه موږ یو ډرګ جوړو چې هغې ته ډیجیټالیز وایي او دغه ډیجیټالیز ډرګ دا چل کوي چې دا زموږ سره کوم هارټ بیټ چې د زړه دړکن چې دا کنټرول کوي ځکه چې هارټ بیټ کله سیوا کېږي د هغې سره بلډ پریشر سیوا کېږي او دا په بلډ پریشر کمول باندې چې دی هم خپل اثرات چې دی نه هغه پرېږدي ټیک شو ښه بل پکې زموږ سره یو دوایي ده چې هغې ته موږ مارپین وایو مارپین چې دی دا موږ د قاشقاشو د بوټي نه الو او دا د درد ښه کولو لپاره په ایمرجنسي کې د درد ختمولو لپاره چې دی هغه استعمالېږي کومه دوایي ده مارپین او دا موږ د اپیوم یعنې قاشقاشو د بوټي نه چې دی دا موږ اخلو ښه اوس زموږ سره انیمل سورسز دي د انیمل نه موږ کومې دوایانې الو زموږ سره دی فش لیور آیل دا موږ د ډالفین نه یا زموږ سره یو کارټ فش دی په هغې چې کوم لیور وي د هغې نه دا موږ آیل چې دی دا موږ الو ایز ا سپلیمنټ دا موږ استعمالو هارمونز موږ د انیمل نه الو کانجوګیټډ هارمونز ورته ویلی کېږي د ګروت وغیره دې لپاره چې د استعمالېږي انټي ټاکسین داسې یو څیز دی د زهر خلاف چې دی هغه کار کوي هغې ته انټي ټاکسین وایي لکه د زهر اثر په باډي کې په رګونو کې په بلډ کې چې دی هغه ختموي او دا انټي ټاکسین چې دی دا هم موږ د انیمل نه چې دی دا اخلو ښه اوس زموږ سره مینرلز د مینرل زموږ کومې دوایانې الو لکه تاسو به لیدلي ټینچر آیوډین کله چې تاسو ځای زخمي شي یا به تاسو بلداني یا تاسو پټۍ لګولي تاسو کله کلینیک ته لاړ شئ نو هلته کې چې کوم بابو وي په هغې باندې ټینچر لګوي نو دغه ټینچر چې نو دا د آیوډین نه جوړ او آیوډین چې دی دا زموږ سره مینرل دی اوس زموږ سره مایکرو ارګانیزم دي لکه بیکټیریا دي یا زموږ سره پنجای دی د هغې نه چې دی هم موږ ډرګس چې دی هغه جوړو لکه زموږ سره سټریپټومایسین نیومایسین او ټیرامایسین دا داسې ډرګس دي چې دا د بیکټیریل انفیکشن خلاف استعمالېږي چې انفیکشن ستا جسم ته راغلی او هغه د بیکټیریا د وجې نه راغلی
نو د هغې دپاره سټریپټومایسین، نیومایسین او ټیرامایسین ډرګ چې دی دا استعمالیږي. د هغې نه علاوه تاسو سره پینیسیلین دی. پینیسیلین چې دی دا د فنګس خلاف د فنګس نه چې دی دا جوړیږي او دا زموږ سره انټي بایوټیک دی. داسې بیماري چې هغه د بکټیریا د وجې نه وشي نو د هغې خلاف چې دی پینیسیلین کار کوي او دا د فنګس نه تیارېږي. بل داسې ډرګ چې هغې ته موږ سینتیسایز ډرګ ورته وایو لکه زموږ سره اسپرین شو چې ډرګز آر سینتیسایز فرام جي ایم اوز. اوس د دې خبرې مطلب څه دی چې هغه ارګانیزم چې هغه جینیټیکلی ماډیفاید دي د هغوی په جینیټیک میک اپ کې چینج راغلی نو دا ارګانیزم موږ ویکسین جوړو. ویکسین داسې ډرګ دی دا په ډرګ کې راځي چې دا زیاتره ماشومان نه چې دی شروع کېږي او د یو څو کالو پورې چې دی دا ویکسین ویلی کېږي. لکه د ټیوبرکلوزس خلاف کوم ویکسین چې دی په وړوکوالي ویلی کېږي. د خسرې بیمارۍ خلاف چې کوم ویکسین دی په وړوکوالي ویلی کېږي. د هغې نه علاوه انټي بایوټکس هغه ټول بیماریانې چې بکټیریا د وجې کاز کېږي د هغې دپاره موږ انټي بایوټک جوړو. نو هغه موږ د جي ایم اوز نه جوړو. او هارمون چې دی زیاتره په ګروت کې کار کوي، پریګننسي کې ښځې له چې دی کار ورکوي. نو دا هم موږ د جي ایم اوز نه چې دی دا اخلو. نو دا سورسز اف ډرګز وو. زه امید کوم چې تاسو پوه شوي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بل پیدمن لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.